جان چای کپ په څو ورکې چې یو کپ په 100 روپۍ دی یو کپ را لراکه دا تیاره دله درکم که تازه دله جوړه کم دا تیاره را لراکه تعدیمې ده دا راته ووایه چې په دې کپ کې دله درکم که په دې ډسپوزیبل کې درکم په دې کپ کې راکه دا راته ووایه چې پولې دله ډکم که نیم 100 روپۍ لیکنه پوره را لډکه دا ولې جی دا اوس که بیا به په هوا ګرځئ دا راته ووایه چې پیسې دله آنلاین راولېږم او خو نه نغدې دله درکم نغدې راله راکه ښه نغدې درکم خو دا راته ووایه چې 285 درکم او خو نه یو د 100 لوټ درکم یو د 100 لوټ راکه د 100 لوټ درکم خو دا راته ووایه چې پخې لاس یې درکم او خو نه بګس لاس یې درکم دا خو ماله دماغ خراب کړ چې په کم لاس یې راکې نو راکه ماوی جی چې داسې درله درکم او خو نه داسې درله درکم ما ماف کا دا چې ستا پرې شوه ځه د دې ځای نه ځه ما خپل کار ته پرېږده زما ماف کا یار دا راته ووایه استاد جي چې داسې لاړ شم او خو نه داسې لاړ شم مالکه پیسې د څه پیسې دا چیم چې اوس کله تا ته پته شي دا څوک دی ما ته څه پته ده چې دا څوک دی دا زما مېلمه دی نو زه څه وکړم ماله پیسې راکوه زه ستا څه یم ملګرې زما مېلمه ستا څه دی ستا مېلمه زما مېلمه دی ته به مېلمه نه پیسې الې هلکه ماله دماغ مه خرابوه ماله پیسې راکه زه تاله اوس د څه پیسې درکم دا چیم چې اوس کله چې چا څکلې او دې مېلمه اوس کله که نه زه چا سره راغلی یم مېلمه سره نو پیسې دې مېلمه نه واله که نه ما نه څه له غواړې مېلمه پیسې راوباسه میلو ته به د مېلمه نه پیسې الې پیسې مې درته پرېښودې دې ځای نه ځې نو غوښتې دې سله غواړم به نه چې چیم اوس اوسخله پیسې راله راکه نه نو چې تا اوس وې چې پرېږدوې نو اوس یې څه له غواړې ستا جي کیلې جوس څنګه دي لیکن 1 سیکنډ ولې دی زما مطلب دا دی چې څنګه یې ورکې چې څنګه یې خلکو له ورکوم خلکو له څنګه ورکې چې څنګه یې هره ورځ ورکوم ته خو هره ورځ ورکې خو ماله به څنګه راکې چې څنګه یې غیله ورکوم نو داسې به تاله درکوم څنګه به راکې په دې جګ کې به جوړوم او په دې ګیلاس کې به درکوم डिप्रेशन هلکه چیرې راوله نیکه د مېلمنو له چای راوړه دی په چای څه کوي چې سکي خلک ګنه مېلمانه دي ګنه نو چای وسکي نه نو به دې وسکي که نه چای ته څه ضرورت دی لکه مازغره له مه خرابوه مېلمانه چې خلکو ګورلر چې چای پې خلک وسکي چای راوله ورشه نیکه چې دی دلته چای څکي نو کور کې ولې نه څکله هلکه ژوند کې پوهنه نه نوکه سمه خبره وکړه خو زمړه ورشه بس روړه وله یاره چای وله روړه ورشه خان چای وله توره راوړم او خوشنه توره چای وله وړه میلو په مېلمنو خلک توره چای څکي خان خوږه وله جوړه کړم او خو پیکه خوږه وله جوړه که خوږه خان بدې مې پویه که چې چینی پکې وله واچوم او خو ګوړه مړه تاسو پلې ونوم سره دی یار داسې دی یا ګوړه کې وله جوړه که ورشه مړه خان چې خو وله جوړو ماسم تاوان کې راځو خو بدې مې پویه که چې رنګ کاټ کې وله جوړه کړم او خو نه شکره کې وله جوړه کړم مړه سمه ګوړه کې وله جوړه که سمه ګوړه کې خان نو مونږ سره خو غونډه سمه ګوړه ده خرابه خو مونږ سره نشته په دې سمه ګوړه کې وله جوړه که که نه یار خان بابا مونږ له اجازت راکړه چې به مونږ کور کې وڅکو ښه مېلمه نو بدې مې پویه که چې د دې کور کې به څکي او خو د دې کور کې به څکي او خو نه د هغه یو کور کې به څکي
دا چې موږ دلته نسکو دا به موږ هوټل کې وسکو په دې مې پوهه که چې کوم هوټل کې به چیس کې د خان بابا موږ لاړو خان چیرې تا ته به دې نوکر یې وسکه بس خان دی خو خفه شو هسې غواړې خرچې نه مې بچ کړې خیال لري مړه بس یې روپۍ راځه د سی کارو منډه ده. روپۍ مې درسې واغړې ها زنده باد چې بل راځي بیا ما ته وایه صحیح ده دا بابا په څه مړوږي دته هارټ اټیک شوی دا هارټ اټیک ورته ولې شوی بس هارټ اټیک ورته شوی جی دا هارټ اټیک ورته ولې شوی جی څه لیونی د ځان سره راوستې خو دوا وکړه یو ځای که نه بابا ډېر زبردست انسان و یا بھائی ماشاءالله روټي هم ډېره ښه وه بھائی ماشاءالله روټۍ هم ډېره ښایسته وه الله دې کړه داسې پروګرام هره ورځ راولي بریګالکا سایډ ته والا هلمټ ته څه کو ستا د هیلمټ ما ته څه پته ده چې کوم ځای دی میلو ستا هیلمټ څه شو زما هیلمټ کور دی میلو چې هلمټ ته کور دی نو اچوه که نه نو زه ولې واچوم میلو په هلمټ چې ګرځې په روډ بیا چې خان غلط شوی چې په روډ ګرځي نه هیلمټ پاچې ها نو چې په روډ ګرځو نو هیلمټ پاچو ستاسو دواړو هیلمټ څه شو هلکه دغه موږ پاتې راوستو بس ځه 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 لکه زموږ معاف کړه ځه ځالکه زموږ هم هیلمټ نشته او ستا هم نشته بس ځه ځالکه دا سړی پارېخ ته چې ځي ځه لکه ځه څنګه ځه پرچه د باندې کټ کوم هلکه موږ وایي دا سړی به په دې وردی دوکه کړو خو ده خو موږ ګیر کړو تخته نوم دې څه دی مجبوري د نوم ته پوسټر نه کوم د حالاتو نه زما نوم مجبوري دی ها تا واده کړی ها تا د واده څومره وخت شوی دی یو کال زمن دې څومره دي 2 زامن مې دي یو کال 2 زامن 2 ودونه مې کړي که نه ها 2 ښځې کړي دا راته ووایه چې د زوی دې څومره عمر دی 15 سال دا دې څه ګډې وډې وایه دغه موږ له دماغ خراب کړل دغه موږ لیوني کړو نو چې لیوني یې نو نوښار کې هلته پاگل خانه ده هلته لاړ شئ لیونی نه و خو تا لیونی کو خدا راته ووایه چې دا پاگلخانه کوم ځای کې ده داسې کار به وکړي نوښار کې به هلته وګرځئ تپوس به وکړي که پاگل خانه دې پیدا کړه خو ښه پخه کني ښه ښکلې هغه سپورې نه دی غټه هغې ته به ودرېږي او سیند ته به ودانګې په خپله به ټیک ټاک ما وی تاسو را سره نه ځئ ¡Hola, Carlos!